السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ګلونو اوریدونکو وختونه مو په خیر هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ د قدرمنو کورنیو سره مو د ګلالیو ماشومانو سره مو خوشحاله شیبې ولرئ او ژوند مو په خیر او په سوکالۍ او نیکمرغۍ باندې تیر شه. ګلونو لیدونکو په پوره مینه تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم زموږ یوټیوب چینل ته او یوې نوې ویډیو ته. هوره جانه نو ورو انتظار خلاصیږي چې ولې مور ماته وخت نه راکوي تر څو زه هم ستړې مشې وکړم. هوره جان سلام ماشې وچی. Salam kaka. Salam Mayam. دیگه Salam Ustaz. آفرین. Salam Surara. دیگه Salam kaka. Salam kaka. خاله. Hala. سلام علیکم خاله. Salam Hala Jan. آفرین. دیگه Salam Bibi. آفرین. دیگه Salam Mother. آفرین. و علیکم سلام. دیگه Uya salam. هوره خیره. هوره سلام. دیگه آجی کاکا سلام. Pada salam. به پدرشم سلام. دیگه بکی. Baba Jan. بابا جان سلام. Uy baba salam. بابا با سلام. بگو خوب هستین؟ Hubasin baba. Uy. خوش آمدین. خوش اومده Uya Jan. Uy. خوش اومده. خوش اومده. به یوتیوب ما. یوتیوب ما. بگو سابسکرایب کنین. سکرایب میکنیم. بله قدرمن لیدونکو را سره اوسئ. نن لږ غواړم یوه لنډه ځانګړې ویډیو تاسو ټول ته جوړه کړم او هوره جانه هم چمتو شوې ده. نن نو د خپل مکتب له ټایم څخه یې بیخي وخت تیر دی، یعنی تقریبا ساعت 10 بجې دي. د دې لپاره چې نن د والدینو جلسه ده په ښوونځي کې او د هوره جانې د چهارنیمه امتحانونه بعد چې کومه پارچه ورکوي ورته، البته 40% امتحانونه وه د هغې پارچې پسې ځو. نو تاسو هم راسره مل اوسئ. هوره جان غوږ ونیسه. نو تاسو هم راسره مل اوسئ، په ګډه سره به لاړ سو، د هوره جانې پارچه به هم واخلو، ښوونځي ته به هم لاړ سو او نور به چیرې ځو تاسو یې راسره اوسئ. پدر راغی. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. ما هم دیگه به اجازه تان بریم که ناوقت شده. منتظر هوره خود استادایش باشم، پارچهش تیار کرده بریم ببینیم. من نفهم که موضوع سر چی بود، خب ما میریم طرف مکتب. بله موضوع سر از مکتب هوره جان است که بخیر امروز بعد از چندین که امتحاناش تیر شد 20% پارچه زیر میگیره و جلسه والدین است. دیگه ما هم آماده شدیم که همین موقع ما هم آماده شدیم که همین ما بریم. هوره جان هم آماده شد دیگه، کل ما یک جای میریم. شما هم امرای ما باشین. امرای ما باشین. خداحافظ. قدرمن لیدونکو موږ هم حرکت را وکړ د لپاره چې کور کې د نورو ناوخته کېده که الا باید راوتلي وای او په لاره یو نو د هوره جانې ښوونځي ته ځو په ګډه سره. زه قاجان هوره جانه. نو د والدینو جلسه چې ده یا د اولیاو جلسه زما په نظر یو ډېره مهمه وړینه ورځ ده که امکان لري باید مور پلار دواړه ورسي او په دغه جلسه کې ګډون وکړي د دې لپاره چې د ښوونکي یا د استاد لخوا څخه کومې سپارښتنې چې کیږي یا مثلا هغه ماشوم که کومې ستونزې ولري یا مثلا والدین چې د مکتب په وړاندې کومې ستونزې لري هغه ټول تبادله کیږي. نو دا د ماشوم په ژوند کې ډېر اړین دی او ډېر مهم دی او د دې ترڅنګ لیدونکو د دې لپاره چې نور میندې وي نور پلرونه وي نو که چیرې ماشوم سره مثلا مور پلار لار نشي یا مور یا پلار مثلا که ډیر عاجل وي یا ډیر عاجل کار ولري خو کېږي چې یو نفر ولاړ سي. ولې زما په اند ځکه د اولیاء او د والدینو جلسه سره باید هم مور هم پلار پکې ګډون ولري. خارج کې دا یو قانون دی، هغه څوک چې دا نه عملي کوي هغه مثلا یعنی جزا ورکول کېږي یا د ښوونځي لخوا څخه مثلا هغوی ته یو خط ورکول کېږي چې
پیسا بل ځل باید تاسو حتما مور پلار اشتراک ولرئ. خو په افغانستان کې د پرسه د قانون نشته نو به تفاوت دی. ډیر کسان ما لیدل چې په ښوونځي کې کله چې یو مشر ورور یا مشر خور چې هغه مثلا یو 4-5 صنف یا د کوچنی ماشوم څخه مشر وي هغه ته د مسؤلیت ورسپاري وای ورسره د خور پارچه راوړه یا ورسره په دغه جلسه کې اشتراک ولره یا مثلا نور د کورنۍ غړي ودلېږي. خو زما په اند باندې دا یو جلسه ده چې د ماشوم او د والدینو ترمنځ او د ښوونکي ترمنځ ډېرې خبرې تبادله کېږي. نو ښه ده چې ارزښت ورکړو د همدغه ماشومتوب نه ماشومانو ته او د هغوی درسي چارو ته د هغوی د ژوند چارو ته نو هماغه ده چې باید حتما پکې ګډون ولرو. برای دوستای عزیز چیزی که سینا جان گفت متحقیقت داره و یک موضوع دیگه هم است که وقتی که والدین همراه اطفال خود یا هورجان خود نسبتا حالا خورد است خب ما از همین وقت که تعمیر که جور میکنیم میگه تادابش باید خوب محکم کنی دیگه ما از همین وقت تشویقش میکنیم کتش میریم و هر چقدر تشویق والدین باشه همانقدر رشد اولادا یعنی سریعتر میشه ورتان و خودش علاقمند میشه تشویق که شوه دیگه خوب میشه برای از این هم فایده داره و ما باید همیشه دمی مراسمایشان اشتراک کنیم. این از افتخار خودمون میشه برای اولادمون که یک مقام برسه داینده و خیر هورجان دیگه نمیفهم رشته دلخواهش خود چی باشه ما میمانیمش به رشته دلخواه خودش دیگه همون که سرما چیزش که فرض است همون رو برش ما میکنیم مثلا تعلیمش هست لباسایش هست مصرفش هست چقدر که از زوده ما میشه همون قدر برش میکنیم دیگه باز تا اینده خودش تصمیم میگیره که چی باید شوه و تصمیم دست خود دخترک ماست دیگه. بالکل مونږ خپل فرض ادا کول دي کار نور نو کله چې هغه زمينه ورته فراهم کو زمينه ورته برابر کړو حتما د دې لیاقت او ورتیا ته پکاتو سره یو خرشته به ځان ته وټاکي هغه نو دراتلونکي خبر دی ولی نن یو اوس زموږ مسؤلیت دی باید ورنه دریغ ونه کو ټول والدین ټول مایند پلرون ته مې دا پیغام دی چې د ماشومان په وړاندې مو هیڅ کله هم به تفاوت مو اوسئ کم ماشومان دی اوسي ولی ښه تربیه ښه روزنه ښه ژوند ورته برابر سي او د درس او تعلیم په برخه کې د ډیر کار وسي ډیر هڅه دی وسي. هورجانم نمیفهم چی رو سعی میکنم که تا موتر نزدیک شد خلاصی که تکر نکده بچه. دوستای عزیز چیزی گفتم تشویق خوب است ما را برادر عزیز ما فعلا در جرمنی است خداوند صحتمند داشته باشش و کلش از برکت اوناست که در این مقام رسیده ما را و همیشه تشویق ما کرده و چیزی که از بالا جای مثلا تشویق میشی همتر رشد میکنی همتر خودت هم عادت میکنی ما از تشویق اونا دیگه تا این مرحله رسیدیم و داینده دیگه میخوایم که دگام کمک مقام بالاتر بگیریم و با اونا خدمت کنیم. مهمش همی است که خدمت کنیم هر کس که درخت میشانه یعنی میکی به ثمر برسه و از یک میوه حاصل شیرین بگیره. مثلا هر چیزی که میوه باشه یا درخت باشه زیر سایش میشینه اگه حاصل هم نته دیگه کوشش اونا بودن که ما را در این حد رساندن و ما قدر کوشش کردن سر ما زحمت کشیدن ما از پیشش بازم سپاسگزاری میکنیم از پیشان که در این مرحله ما را همکاری کرده و کمک کرده و خداوند همیشه صحتمند داشته باشه. آمین. دیگه ما همو رای برادر ما حاجی صاحب تعقیب میکنیم و سر اولادای خودمون زحمت میکشیم چه قسم که اونا سر ما زحمت کشیده دقیقاً که در یک مرحله خوب و آرام همه کوشش کنی و حتما اجرش میبینه دیگه دو طرفه. بالکل لیدونکو څومره هم چې د اولاد لپاره زحمت وباسو زیار وباسو کمه ده بچم و یک موضوع دیگه که از یاد ما رفت همیشه ما رو تشویق میکرد و خورد بودیم میگفتن که هر کس که اول نمره شد برش بایسکل میگیره دیگه او وقت بچه ها زیادتر چند نمره بایسکل گرفتی او وقت بچه ها زیاد مثلا شوخی میکرد ما خب عموم بچه ها نسبتا به دخترها میگه شوخ هستن ما شوخ میکردیم که پران بازی سعی که هوره را چی تو شوخی میکنی شوخی نکرده دیگه باز پران بازی یا با ما میرفتیم مردم اذیت میکردیم یگان شوخی برام بازی کنی همسایه حتما اذیت میشه از اون خاطر ما را میگفت شوخی نکنین و درس بخوانین باز دونمو دیگه یک تشویق خاص
ما را میکردن که درس بخوانی ما برد بایسکل میگیریم یا موتر میگیریم، موترک خورد دیگه خورد بدیم و دیگه ما هم درس خود کوشش خود میکردیم دیگه، بایسکل ها رو به دست آوردیم ها. بیشک. نولیدن که آهور جان بر تو چی بگیریم؟ موترک؟ موترک نه دیگه موترک نه دیگه، بر تو یک دانه کتابچه مقبول میگیرم. سیس؟ قلم مقبول. آفرین. چی رنگه بگیرم سیس؟ هورا جان رنگی زخت زیاد خواهی که لیدون که توشون رنگی ده هر یوان سوس و بسته لری ولی بیا هم دیر زیاد خواهی که حد سو هم صدقه علاقه و مینه درس سره لیک و لوست سره ده هم دقه وقت کارندوی کوی نو دیر زیاد خواهی که او زه هم نیت لرم سه وگرم اول باید نتیجه وگرم سه هورا جان چو نمره آخیستی دید فیصدی چمره ده بیا برنو که وقتی وایو خا بایسکل کرده واخله بایسکل خلری هره نه و تشویق از خاطر تشویق ما گرفتیم باید رنگا باید واخلو. دوستا عزیز هورا جان دیگه کمان رستم یا رمبو که خودش میگه رمبو تو بگو تو بچیم او زیاد خوش داره دیگه، از خاطر از او افرنگ است یا رنگه که در رنگای مختلف زیاد علاقمند است و همیشه هر ورقی که پیدا کنه و نمور کمان رستم میکشه باز رنگامیز میکنه. چطور؟ رنگه بگیریم که روین بوره رسم کنی سیس؟ اوکی دیدون که ملترا سر اوکی او اخبران دوام لری و رو رسل خیره نیدی که گودی هورا جان مکتب ده Cordon. Girls. School. School hurra. Pass gusta.
قدرمنو لیدونکو د هوره جان پارچه مو واخیستله او ماشاءالله ښه نمرې اخیستې دي، خو تاسې په تمه اوسئ د خپرونې په لړ کې به پوه سئ چې څومره نمرې اخیستې دي او څومره فیصدي یې پوره کړې ده. اوس هم له خیره روان یو چې قیجان خو د خپرونې پیل کې ویلې چې هوره جان ته ډالۍ اخلي، نو لاړ به سو ډالۍ به ورته واخلو که څنګه؟ لاړ به شو. هوره جان لباسونه هم ډېر خوښېږي، نو هر څه چې خپله خوښ کړه هغه به ورته واخلو. لباسونه که نور څیزونه یې خوښول، ځکه بایسکل او موټرک ډېر زیات لري، کور کې ځای هم نشته دومره، ځکه سامان بځي او اطاق هم ورته جوړ کړی دی ورپورې هغې کې د هر څه یې همالته دي، بایسکل دی، موټر نه دی او هغې ته ضرورت فلحال نشته. نو وی به شو که څه یې خپل زړه باندې خوښول لباسونه به ورته واخلو. څنګه بیخي ښه خبر ده. لاړ به سو لیدونکو، نو دا چې څه اخلو او څنګه دغه ورځ هوره جان ته ښکلې کوو، تاسو هم راسره مل اوسئ. ډاډه یم چې خپرونه مو خوښېږي، جالبه درته تمامېږي او زموږ ملتیا وکړئ. اوس به هم راورسېدلو دغه کوم ځای کې چې موږ غواړو چې یو څه خرید وکړو، نو له دې ځای نور څیزونه به ورته بیا د هغې نه بعد درته وایو، یا کیک ورته واخلو تجربه وکړو. نو همدا مراسم چې هر څه یې کیک باندې هغه خپل څه ورته وایي ښایسته کېږي. نو موږ هم یو کیک ورکړو، کیک ورته واخلو تجلیل به کړو ورته. بیا هغې نه بعد به بیا ووایو چې هوره جان څویم نمره شوې ده. بیا د خیره هوره جانه د سم تر ټولو کوچنۍ شاګرده ده، نو د همغې کوچنیتوب په اندازه به یو کیک هم ورته واخلو. لیدونکو ملتیا مو وکړئ، ځو له خیره، ځکه چې موږ هم اوس نږدې ورسېږو، تاسې هم راسره اوسئ. واو هنا جاكيت، هنا هورا Ne, oh, واو وين بشيرة pusita. وش كده بس بوش ما ترى معقولس معقولس وش كده بتشين بوش أنا مين بتشين تسوي Jusha. مش عارف بدنا ما كده نتوه كلام بس بتشين برمانی سایکو بچم؟ إذا ما مين سوي كده بسیار مقبول است. کدام به موسی جان مقبول است؟ Wazajon. کوکی. بیا ایره به موسی خوش کردی؟ Ne. کدامش؟ Amin. إيه هو بينك جالس بتشين ولا خلاص Tatarak. Oh. موسى چیز میگیری؟ Oh. راه خدا خوردی و موسى میگیری؟ دیگه بیا بیا چی رو میگیری؟ بگیر چیزی دیگه میشه بگیری؟ بگیر بیا این رو میگیری؟ ازی؟ هوره جان هم گرفتی؟ اسمانی خوره. از ما و موسى جگه نداره مادر و دختر یک رنگ گرفته ¿Estos días? ¿Qué cookie es esto? ¿Falta cookie? د ویډیو په دوام بیا هم سلامونه نیکې هیلې ګلونو لیدونکو هیله ویډیو مو تر دې دمه لیدلې وي او د خوښې وړ تاسو ټول ته تمامه شوې اوسي. موږ هم لاړلو زه او قیدیان د هوره جان مکتب ته ځکه چې د اولیا او والدینو جلسه وه. د ترڅنګ پارچه هم موږ ته را تسلیم کړله چې تاسو ټول په ویډیو کې ولیدل. ولې دا چې هوره جان په کومه څو نمرې اخیستې دي فیصدي څومره ده هغه به هم تاسو ته ووایو. البته قیدیان مخکې هم په ویډیو کې لږ څه تاسو ته ښه د پارچې څخه
ویډیو واخیستله تر څو تاسې هم لیدونکي اوسئ. نو طبعا مننه کوو، ځانګړې مننه د مور و پلار په حیث د د هوره جان د ښوونکو استادانو او مکمل د دې د ښوونځي له ټیم څخه چې همیشه ډېر زیات کوشش کوي، ډېر زیات زیار باسي تر څو هم هوره جان هم ټول شاګردان یې ښه وروزي، ښه تکړه وروزي او واقعا ډېر زیات زحمت پرې باسي. زه او خیجان هم د مور و پلار په صفت باندې همیشه کوشش کوو چې هوره جان ته د درس په برخه کې ډېر زیات ورسره مرسته وکړو، د دې تر څنګ نوي درسونه ور زده کړو، نوي مهارتونه ور زده کړو او خپله مسؤلیت ادا کړو. او کله چې بیا هوره جان زحمت وباسي، امتحان ورکوي، داسې ښه نتیجه ګټي او ښه نتیجه ترلاسه کوي، نو موږ هم بیا څه ناڅه یې تشویقوو هم تر څو په راتلونکي کې هم هڅه وکړي او همداسې لایقه اوسي. بله دوستای عزیز، ما رو در وسط پروگرام بازم براتون نشان دادم پارچه‌ش. نام خدا هوره جان ما باز اول نمره شده، در فیصدی درجه اول است. اینجا که ذکر کردن اینا درجه او است، او یعنی outstanding است، باز A پلاس است، A باز B پلاس است، باز B باز C است، باز دیگه P است، باز NI دیگه مطابق قانون از خود کاردان او که است اول نمره است از 91 الی 100%. هوره جان ما 95% پوره کردن دیگه. شنوندای عزیز، ما چه معلوم میشه یعنی خب باز عکسشان از نزدیک میگیریم براتون که اگر مارک شود پروفایل باز پرته و نام خدا نمراتش کلش از 40 نمره 38 نمره گرفته. یکی در کامپیوتر گفت که یعنی کم گرفته. ما در خانه لپتاپ استفاده میکنیم، خدا وجه دسکتاپ است دیگه. یک کمک مشکل است برش از خاطر از اون ماوس چیزا را اگر نی برش هم آوردیم هم که باید بشناسه چیزا را دیگه. در لپتاپ استاس دمون آموخته شده و کوشش میکنه در آینده که یک نمره از او هم پوره کنه انشالله. سالانه آزموینه پاتې دي، ما ته به هم کوشش وکړو، استاد هم کوشش کوي چې له خیره په دغه دوو مضمونو کې هم چې یوه نمره کم اخیستې ده دکې هم بهتر تکړه سي. در ساینس گرفته بود یک نمرهش کم است، یکیش در کامپیوتر دیگه. کوشش میکنیم میرم برش حل کنیم و خودش هم زحمت میکشه. هوره جان ما چطور هوره بچه؟ درس میخونی؟ شکر. سوالای استاد جواب میتی در امتحان؟ نه نمیته. هوره جان تصادف دیروز پرون لیدونکو د جمعې ورځ وه، مونږ هم تللي وو میدان وردګو ته. نو اول ته سړه وه، لږ څه یخ وښلی ده، نو لږ څه علایم د زکام پکې شته، خو انشاءالله چې جوړه سي. مخکې تر مخکې لږ څه تدابیر مو نیولي دي ورته. قامتش از سابق کده وقتی که طفلک بود زیاد مریض میشه و ما کم مریض هم میشد. طفل اول ما است و یک جای دیگه جای پیش 3-4 تا دکتر میبردیم دیگه. حالا نام خدا مقامتش هم خوب است، یک کم تم دیگه اون طرف کم خاک زیاد بوده و یگان دفعه که میرفتیم اون طرف باز پس مریض میشد. این دفعه خوب است، خب هوا سرد شده نسبتا، روز به روز هوا سرد شده میره، با طرف اطراف خب بیخی سرد میباشه، داخل شهر نسبتا خوب است. هوره جان مخکې له نه چې کیک قطع کړو، لږ څه نوي شیان هورې زده کړي دي، هغه به هم لیدونکو سره شریک کړي. صحیح مایک درته بند کړم. هوره جان ما دیگه باش ما مایک خود بانم اینجا برش. هوره جان که چی را یاد گرفتی بچه مو رو بخوان دیگه برای استاد شو؟ آفرین ثابت شوه. او نمفته. خب یک هفته اول از بسم الله الرحمن الرحیم بگو. بسم الله الرحمن. آفرین. الف بیتی اول شروع کن. الف. آفرین. الف ب د س ج چ ه دال زال ر ژ ژ سی ش شوات توات توی زوی ای ف کف کف لام بی دو و یک چشمه یا. واو زیاده. خیره او آله یک هفته چند روز داره؟ 14 نه هفته یک هفته 7 روز داره.
Yakata Alsaya. Yakata Alsaya. Jamba. Yaksaba. Chujamba. Shishaba. Chishaba. Shishaba. Choshaba. 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 Pajaba. Choba. شکر Choshaba. Choshaba. چهارشنبه استاد مهربانشان که برشان درس میده دیگه زیاد زحمت میکشن و دیگه برشان دونمو طریقه که درس میده هوره جانم دیگه یاد که گرفته همه میکنن. بله البته هوره جان امدغه د هفته ورځې په انګلیسي هم زده دي سنډې منډې رال بخوانمچین Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, فرایدی Saturday. او ماه سال هم یاد گرفته خب یک سال چند ماه داره؟ Juaza, بخوان Amaza, Jeza, Amaza, Jeza, Salaton, Asad, ماشاءالله Salaton, Asad, Zumbula, 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 Nizo, Akra, Gauss, Jelly, Uy, Jelly, جدی Jelly, Bahwa, Uy, Bahwa. دلوه Uy, Bahwa, Uy, Bahwa. لیدون که ماشمانو لویو عجیبه شم نړۍ ده او عجیبه بیتلکو عجیبه مینه دوی لري خب تبندومه نو ماشاءالله ډیره هوره جان په خپل درسونو کې د استادانو په مرسته یې ماشاءالله لایقه ده او حالان کې د صحیح ده خیر حالان کې د هوره جان عمر ډیر کم دی 9 کلنه شوې ده نو تر اوسه 15 کاله هم نه دی پوره ولې ماشاءالله هم په زده کړو کې هم داسې ژبه تر اوسه نه ګرځي ډېرې خبرې تر اوسه نسي کولی ډېر لغات تر اوسه نسي تلفظ کولی ولې ماشاءالله ډېره ښه مخې ته ځي A for ant, A for apple, B for ball, C for cat, C for car, آفرین D for dog, E for E for elephant, F for fish, G for black, glass, H for head, H for horse, H for ice cream, I for ice cream G for I for ice cream, J for jam, J for juice, K for kikun, L for lion, F for nest, R for Maggie, M for nest, O for octopus, orange, آفرین octopus, P for pig, Q for queen, R for rainbow, آفرین S for sand, T for tree, T for tiger, T for tiger, T for lion. U for خود تو سه شه بگو خیر صحیح شه بگو U for umbrella خود تیره میگی بگو T for T for tiger, T for train. آفرین Train. T for train. T for tiger. ماشاءالله یک بطی 4 لغت یاد داره آفرین L lion. پس پیش میدی بچه U for بچیم آل A B C ساده را بخوان A B C D بخوان A B C D E F G H I J K L M N
QRSTUVWXYZ. آفرین آفرین. ماشاءالله. حالا یک دو سه Why, رو بخون. why? 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, دوستای عزیز 28. هورا جان ما یک کمک زکام است. گم نزنه. گپ آه، نداریم گپ باید بده نداره. 26 از خود 26 26, 27, 28, 29, 29 29. 30 Oh. خب یاد داره خوده یاد داری؟ آفرین بخون. 21. 21 22 خب بس 21, که تو تکونی؟ 22, یک دو سه رو هم بخوانده داری. یک وی. دو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. بس اینا رو بچه این باس اینا اینا رو یاد داره دیگه بیش بس. خب. حالا چیز در رو پشتو پشتو میگن. بخوان. یا. یا بیا بالو آه بالون میتم یا باید دو بخوانم. Yo, Joa, Drie. Stalo, Binja, Spek, Wa, Ata, Neza, Bis, نه لس Nihilas. آفرین آفرین هوره جان نو کیک بهتر نور تا دم رخت درس ویلی کیک Gaza, ماشاءالله هوره جان آفرین شاباش باش که خلاص شد صبر خلاص شد نه نکن تو سرد باز دور میخوره سرت دار میخوره کیک میده باش که خلاص شد آفرین ماشاءالله هوره جان بگی یکی یعنی چی بگی آفرین چک چک تبریک هوره جان ماشاءالله بس یک دیگه خسته بس دیگه جبون که مامی برد پرته کیک خدای شکر مامی بغلم میتی آفرین در که پاپا هم برد کیک بته بس کن استقل بغل میتی پدر جانم خب بغل بته بغلم بته ماچه کم بته آفرین بچه از دیگه بگی کم بچیم کم با پدر بشه تو یک دقیقه میته بیشیم و پس زود میایم سیس آفرین تو که پدر جان قصه کو ما زود پس میایم بهوره جان توفه خریدین توفه او ربان بچیم باشه که بان واه مقبول است الا لیدون که ده هوره جان نو دقیقه حیوانات دیر زیاد خوشیگی خوب بچه ما درگه خدا پامانی که خدا فزی کنیم باز برد میکشم نو بخفل خواه بانده هرچه آخلی او تاسی هم کوشش وکړئ لیدونکو د ماشومانو خوښه ډیره زیاته اړینه ده د رنګونو په انتخاب کې د یو جنس په انتخاب کې همیشه کوشش کوئ ماشومان ته خو هڅې هم جامې اخلو یا نور وسایل ډیر ښه ده چې په خپل ذوق او په خپله خوښې ورته واخلو نو هوره جان ته هم جامې اخیستې دي او د مور په هوره جان اینه کی گرفته اینه کی خرید پدر جان آفرین او اینه کی خریده اینه چکه مقبول بسکول هوره جان یا مصرف مادرش دوستای عزیز ما از خاطر از او به دل خودش ماندیم که خوش کنه یگان لباس هاست به هوره جان در سالگرهش کلی که توفه زیاد آورده بوده و زیادتر لباس است که میگه میره بپوشانیم میگه یه خوش ندارم پس میکنشه ما از خاطر از او به دل خودش میمانیم و باز راحت خودش میره مو لباس میگیره هر جایی که برای بپوشانی ممانعت نمیکنه که یعنی این لباس من خوش ندارم یا نمیپوشم ما کوشش میکنیم که هر لباس بپوشه و
دیگه بیگان دفعه می تجربه که از خودش گرفتیم دیگه ما گفتیم دیگه باید به ذوق خودش بانه میشه. همین لباس ها هم که ما خود ما می گرفتیم می خریدیم برش می آوردیم باز یگان تایش خوش میکرد یگان تایش نه ذوق خودش دیگه میمانیم باز نموره به قمندی خودش میپوشن. دقیقاً دیگه خدافزی کنیم. ډیره زیاته مننه ګلون لیدونکو چې د خبرونې تر وروستۍ راسره وئ او له ښایسته ښایسته کومنټونو څخه مو د تل په څېر مننه کومه. بیا هم ستاسې ملتیا ستاسې ښایسته ښایسته نظرونو کومنټونو ته اړتیا لرو. هوره جانه هم خوشحالیږي چې تاسو ورته مبارکي راولېږئ مبارکي کومنټونه وکړئ. نو ډیره ډیره مننه کوم. خوشحاله و آباده اوسئ. بیا هم وایم چې الله پاک دې د هوره جانې موسسا جان سره ټول زموږ او تاسې ګلالي ماشومان همیشه خوشحاله لري، نیک عمل لري الله پاک ستر کړي او هر مور پلار ته د الله پاک دا توان دا قدرت او دا همت ور په نصیب کړي چې د ماشومانو لپاره د خپل اولادونو لپاره یو ښه او مناسبه ژوند برابر کړي. بله دوستای عزیز خواهد شما بگین که موسا جان چی شد؟ یک کمک نارام بود وقت استراحتش هست دیگه او را بردن که استراحت کنه و هوره جان دیگه هوره جان ما شوخ هسته. خب آمد گفتیم باش که از خاطر از تجلیل به هوره جان کده بودم که هوره جانم از تجلیل خود لذت ببره دیگه. فعلا وقت خوش خداحافظ. تشکر از حمایه که ما را میکنین و منتظر هستیم که دگان بیشتر حمایه کنین و حمایت شما ضرورت داریم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ هوره جان. خداحافظ. بگو خداحافظ. نمیگه. خدای پامان لیدونکو. خداحافظ.